دا یوې خور سوال کړی دی، وی که یو ښځه د خاوند نه خلع غواړي، او خلع دې ته وایي چې ښځه د خاوند نه ازادي غواړي چې یعنې ما پرېږده، او که طلاق ورته وایي طلاق ورته وایي، که طلاق لفظ وایي خو دا خلع دی، دې ته خلع وایي. طلاق هغه چې د خاوند د طرف نه، او خلع څه ته وایي چې مطالبه د ښځې د طرف نه شي. نو آیا لازم دی کې دا دی چې دا ښځه به ټول مهر واپس ورکوي؟ ځکه چې خلع کې دا دی چې دوی به په مال باندې یا په څه خبر باندې صلح کوي، خاوند سره به دا څه خبره مني چې زه به تاله دا درکړم ته ما پرېږده. نو آیا دا مهر به ټول واپس ورکوي که نه څه حصه به ورکوي یا زیات یا کم؟ الجواب، اول دا خبره یې زده کول پکار دي چې نه دي جایز یوې ښځې له چې هغه د خاوند نه طلاق وغواړي بغیر د څه شرعي عذر نه یا بغیر داسې څه سبب نه چې د هغې د لاسه دې دپاره دا کار روا شي. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. یو ښځه چې د خاوند نه بغیر د عذر او سببه طلاق غواړي، نو په دې باندې د جنت خوشبو هغه حرامه ده. که چېرته یو سبب وي، مثال د خاوند بد اخلاقي، د خاوند بیماری، د خاوند کمزورتیا، یا کله داسې مو چې طبیعت ورسره د دې ښځې نور نه لګي او دا یریږي چې لکه الله په ما باندې یو لوی حق د دې خاوند ایښودی دی او زه یې نشم ادا کولی، نو دا خو زه ځان ګناهګار وم او د دې سړي دا ژوند هم خرابوم. نو داسې ټیم کې هم ښځې سره دا حق دی چې د طلاق غوښتی شي، هېڅ خبره نه. او په دې یو دلیل ده ښکلی، په صحیح بخاري کې دا روایت عبدالله بن عباس وایي، وایي د ثابت ابن قیس بیبي راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله د ثابت ابن قیس سره نور ژوند نشم تېرولی، او سبحان الله وی ما اعتب علیه فی خلق ولا دین، لکه دا نه چې بېدینه دی یا بد اخلاقه دی، ډېر دینداره سړی دی او ښه اخلاقي انسان دی او ډېر ښه سړی دی، ډېر زبردست، خو نه مې لګي ورسره طبیعت، ژوند ورسره نشم تېرولی. او یو روایت کې راځي چې ثابت ابن قیس ډېر بدرنګه انسان و، انتهایي بدرنګه و د شکل. نو بس د دې ښځې ورسره طبیعت نه و لګېدلی، سړی نور ښه دیندار او ښه اخلاقي سړی ورسره ظلم زیاتی و، بس د هغې ورسره طبیعت نه لګېدو. او یا رسول الله بس یعنی ګناهګارېږم نوره، ولې ګناهګارېږم؟ د ده حق نشم ادا کولی، زما ورسره طبیعت نه لګي، او دغه حق الله په ما باندې ایښودی دی چې ته د خاوند حق به ورکې. نو ځکه زما ورسره طبیعت نه لګي، تر دې چې بعضو روایتونو کې وایي چې کور ته رانوځي دی مخ ته ولکتو ته مې زړه نه کېږي، کله ناکله دې حد ته یو ښځه ورسېږي زړه دی ونه لګي دی یو سړي سره، او دې ته پته دی چې جوړ جاړی نه کېږي او ګزاره نه کېږي او هېڅ پکې مې ولار نه وي، نو بیا خلع یو لار ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اتردین علیه حدیقته، هغه چې کوم باغ تاله درکړی دی هغه به له ورکړې واپس، هغه له باغ ورکړی وي، او یا رسول الله زه به له ورکړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت ته وی دا باغ ته واپس واله او طلاق وله ورکړه، ازاد یې کړه. نو د دې نه دا ثابته شوه چې کله یو ښځه یریږي په دې باندې چې یعنې د الله د حدودو خیال نه ساتلی کېږي پکې، او د ګناه نه یریږي او د خاوند نه طلاق وغواړي، نو په کې څه حرج نشته. خو راځو یې دې سوال دی چې آیا لازم به دا مهر ټول واپس ورکوي؟ نه، مهر لازم نه ټول به واپس ورکوي. نو څه به کوي؟ د ښځې او د خاوند اتفاق دی، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، د ځان د ازادولو دپاره چې دا څه ورکوي، نو که هغه هر څومره چې د دوی پې څه وشي
اتفاق راشي. لکه اوس یو سړی دی خپلې ښځې لی موږ به وایو چې یو 100,000 روپۍ ورکړي دي او بیا ښځې طلاق وغوښتو او خاوند ورته وایي چې ما له 10,000 روپۍ راکړه. صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح ده. یا ورته وایي چې ما له 15,000 روپۍ راکړه. صحیح ده. ها که زیاتې کي اگر که دا ښه طریقه نه ده، علماو لکه امام ابن قدامه رحمه الله نور علماو په دې باندې ښه تفصیلي لیکل کړي دي چې دا ښه طریقه نه ده. اگر که کولی شي چې دی د هغې نه زیات ووایي، لکه 100,000 یې ورکړي دي او ما له څو راکړه 10,000 راکړه یا 15,000 راکړه یا 2,000 راکړه، نو دا کار کولی شي خو مستحب نه دي او ښه طریقه نه ده. والله اعلم.